هر څوک غواړي چې د خپل ژوند په هر ډګر کې بریالي او ځلانده اوسي او غواړي چې خپل ځان د بریالیتوب تر یو حده ورسوي. نو راځئ چې د بریالیتوب لپاره شپږ لوی درسونه د باز له ژونده زده کړو. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. بازان یوازې په لویو ارتفاعاتو کې الوزي. دوی له نورو کوچنیو مرغانو لکه شارو، کارغه او نورو سره الوتنه نه کوي. بازان یوازې له بازانو سره الوت کوي. له کم نظر او کوچني فکره خلکو څخه لرې اوسئ. هغوی یوازې ستاسو روحیه کمزوري کوي او ستاسو د پرمختګ لپاره خنډ جوړیږي. تاسو باید له نیکو او مثبتو خلکو سره ملګرتیا وکړئ چې هغوی ستا او ته د هغوی د بریالیتوب لامل وګرځي. خلک ډیر دي، بیخي ډیر. تاسې له ښو خلکو سره ناسته پاسته ولرئ چې تاسې تشویقوي، له تاسو سره د ښه چلند خیال لري او ستاسو په خوشحالۍ خوشحاله او په غم مو خفه کیږي. باز تعقیب لیدلوري لري چې د ښکار کولو په وخت کې له ډیرو ښکارونو څخه یوازې یو په نښه کوي او تر پایه خپل ټول تمرکز په همغه یو ساتي. دوی د دې توان لري چې په 15 کیلومترۍ کې هم خپل ښکار په نښه کړي او له هر خنډ څخه بې پروا وي او په هر حالت کې له خپل ښکار څخه مخ نه اړوي. یو لیدلوری ولرئ. کوم کار او دنده چې تر سره کول غواړئ نو اول باید هغه مشخصه کړئ او خپل هدف معلوم کړئ او باید تر ختمېدلو پورې خپل ټول تمرکز پر هغه وساتئ او تر پایه پکې ثابت اوسئ او د موخې لاسته راوړلو لپاره د هیڅ خنډ پروا مه کوئ. بازان هیڅ کله مړه او له نورو پاتې شوی ښکار نه خوري. بازان همیشه له خپل ښکار څخه خوند اخلي او همیشه له تازه ښکار څخه ځان او بچو ته غذا برابروي. د ځان بریالیتوب لپاره هیڅ کله هم له نورو تمه مه کوئ. پر ځان باور ولرئ او د موخې د لاسته راوړلو لپاره له خپل ټول وس او طاقت څخه کار واخلئ. په خپلو تیرو لاسته راوړنو اکتفا مه کوئ. همیشه کوښښ کوئ چې له نویو حدونو څخه تیر شئ او نور هم پرمختګ وکړئ. کله چې وریځ یو طوفانونه راشي نو بازان ډیر خوشحالیږي. بازان د طوفان د هوا په استعمال سره ځان پورته جګوي. کله چې دوی له دې طوفانونو سره مخ کیږي بازان د همدې زورورو او شدیدو طوفانونو څخه استفاده اخلي او ځانونه له وریځو پورته کوي. دا حالت بیا دوی ته دا فرصت ورکوي ترڅو ځان په آرامۍ سره خوشي کړي او خپل ځانونه دمه کړي. دا په داسې حال کې چې نور مرغان د وریځو او طوفان په وخت کې خپل ځان ګوښه کوي، په خپلو کورونو، د ونو پاڼو او شاخونو کې پټ وي. د خپلو سختیو او ننګونو سره په داسې حال کې مخ شئ چې تاسې په دې پوهیږئ چې دا به تاسې له مخکې څخه خم کوي او غښتلي کړي. موږ د ژوند د طوفانونو په واسطه ډیرو لوړو ځایونو ته رسیدلی شو. هیڅکله له خپلو ستونزو مه ویریږئ. ګټونکي او بریالي انسانان له چیلنجونو او مشکلاتو څخه نه ویریږي بلکې خوند ترې اخلي او د خپلې فایدې او پرمختګ لپاره یو چانس بولي. بازان د خپل تمرین لپاره آمادګي کوي. دوی د خپلو ځالونه بڼکې او نرم واښه لرې کوي ترڅو نوی او ځوان نسل یو څه ناارامه کړي. د دې لپاره چې ډیر زر د الوتنې لپاره ځان آماده کړي. کله چې خبره له زغم وځي هغوی هم بالاخره ځاله پرېږدي او الوزي. د خپلې خوښۍ او آرامۍ له ساحې څخه ووځئ. هلته هیڅ نوع پرمختګ نشته. د خپل هدف او موخې د لاسته راوړلو لپاره لاس په کار شئ. د باز عمر 80 کاله وي خو کله چې 40 کلنۍ ته ورسیږي پنجې کمزوري کیږي، د ښکار کولو ځواک یې ختمیږي، تیره نوکان یې پس او بیکاره کیږي، وزر یې هم زړې شي او الوتل ورته خورا سختیږي. په دې وخت کې هغه دوه انتخاب لري، یا به مري او یا به بیا ځلې زیږیږي. خو څنګه؟ باز د غره یوې لوړې څوکې ته خیږي او ځان ګوښه کوي. هلته خپله مښوکه پر تیږو وخي ترڅو ختمه شي. بیا منتظر وي چې نوې مښوکه راشنه شي. وروسته د نوې مښوکې په واسطه خپل د پنجو نوکان وباسي چې نوي او تیره راشنه شي. له دې وروسته بیا خپلې زړې بڼکې هم وباسي او هغه هم نوي راخیږي. په دې توګه باز بیا ځلې زیږیږي. دا دردناک او سخت حالت نږدې 1.5 سل ورځې دوام کوي خو تر دې 15 میاشتني سختۍ وروسته هغه کولی شي 30 کاله نور هم ژوند وکړي. د ژوند لپاره باید تغییر وکړو، درد تیر کړو، ستونزې ومنو، له هغه څه څخه تیر شو چې مینه ورسره لرو، خپلې بدې خاطرې هیرې کړو او بیا ځلې وزیږیږو او له باقي ژونده خوند واخلو که نه مرو. انتخاب زموږ په لاس کې دی.